اشرف غني وایي له بدمرغه په هیواد کې د ښځو د تعلیم او کار اوسنۍ ستونزه ډیره جدي خواشینونکې او په 21مه پیړۍ کې د جنسیتي اپارتاید تر ټولو ښکاره او کرکجنه بیلګه ده. اصلي ستونزه د حاکمې ډلې عدم مشروعیت دی، دا ځکه چې دوی په غیر ولسواک ډول حاکمان دي او افغانستان یې اشغال او ټول ولس یې یرغمل کړی دی. د اوسنۍ حاکمې ډلې دغه شان ناوړه پرېکړو او د روان بحران د ژورېدو مسؤلیت یوازې طالبانو ته نه بلکې ټولو هغه افرادو عناصرو او بنسټونو ته ورګرځي چې د دوی د سپینولو لپاره په سازماني شکل تبلیغات کول او ادعا یې کوله چې د خلک بدل شوي او د نویو شرایطو په تړاو یې درک زیات شوی دی. اوس یو وخت دی چې طالبان او د دوی مبلغان باید د دوحې تړون هغه پټ ضمایم او الحاقیه برخې ملت سره شریکې کړي. پوښتنه دا ده چې امریکا سره د دغه پټو تعهداتو په اړه ولې ولس ته وضاحت نشي ورکولی او د دې جزئیات یې ولې له ولس څخه پټ ساتلي. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.